د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب وایي پاکستان ژمنه کړې وه چې طالبان سولې ته هڅوي، خو اوس هر څه برعکس دي او اسلام آباد له کابل سره ژمنه عملي نه کړه. هغه زیاته کړې چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ او افغانستان کې لاسوهنه باید بند کړي. نوموړی وایي پاکستاني هیئت طالبانو سره خبرو لپاره دوحې ته ځي او طالبان چې بیا له خپلو مشرانو سره خبرې غواړي پاکستان ته سفر کوي. اسلام آباد د بین المللي چوکاټ له مخې حق نه لري چې د افغانستان وګړي د افغان حکومت پر ضد استعمال کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی او پښتون سیاستوال محسن داوړ هم پرون د پاکستان ولسي جرګه کې د خبرو پر مهال وویل د افغان سولې پروسه پاکستاني پوځ ولکه کړي او نه پرېږدي چې د دوی د خوښې خلاف کوم پرمختګ وشي. دی وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې پاکستان ته سفر کوي په جی ایچ کیو کې لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره ګوري چې حکومت او پارلمان له دې پروسې ناخبر ساتل شوي. داسې نشي کېدای چې افغانستان کې جګړه وي او موږ دا منخوب وګورو. د افغانستان حالت د سیمې حالاتو سره مخامخ تړاو لري. که سوله راځي ټوله سیمه کې به راځي. ګنې د جګړې د دوام لپاره باید چمتو اوسو. پاکستان باید د ښو او بدو طالبانو تفکیک ختم کړي، د ترهګرو ملاتړ پرېږدي او له تیر څخه د عبرت واخلي. ګنې نړیوال به وپوهېږي چې پاکستان په قصدي ډول د وسلوالو ترهګرو ملاتړ کوي. د محسن داوړ له دې خبرو څو ساعته وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه کړې چې پاکستاني طالبان پرېنږدي چې پنجاب او اسلام آباد کې د بریدونه وکړي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په ښکاره توګه د ترهګرو ملاتړ کوي چې یادو کړنو څخه خپل زور هم کوي او د افغان دولت له نسبي کمزورۍ څخه ډیره بده استفاده کوي. پاکستان قوت نه دی، په افغانستان ضعف دی، د حکومت ضعف دی چې دا کړنې ترسره کړي په داخل افغانستان کې. اوس هم افغانستان که دا کار نشي کولی دلته په کابل کې یو داسې یو مرکز جوړ شي، د لویې خیمې جرګه دي افغانان دې راوغوښتل شي، هلته دې کېنول شي، څو ورځې دې کېنول شي. اما دولت یې مصارف نه کوي په خپله د افغانانو کې، ځکه دا د افغانانو خاوره ده. یو سړی بادار د ملک بادار هغه باید خپل مصرف خپله وکړي که نه. هلته یې لاړ شي چې دې ته د حل لارې وباسي چې دا د پاکستان لاسونه د خپلې خاورې نه قطع کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم پرون د پاکستانیانو له لوري د طالبانو په ملاتړ یو ستر کمپاین پیل شوی و او دا شعار چې طالبان د پاکستان ساتونکي دي شاوخوا 100,000 ځلې شریک شوی و. ګڼ شمېر افغانانو د یاد کمپاین پر وړاندې دریځ ونیو او د پاکستانیانو دا کار شرموونکی او قبیح یاد کړل. دوی لیکلي د افغانستان دولت باید د پاکستان د یادو کړنو ثبوتونه ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ولیږي.